دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي خبره ده متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدامه توای چې دی وزیر درته وکم دارا توای وزیر کړه دې استاد سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شه زلار ني سلار لنډوا د وزیر دسخط شه چې مال رانیز دیکھو ولته بدر باندې وکړي عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته وځړ او ډېر وځړ دا وزیران دلته یو وزیر دی صدر دی موږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی نو چای ورته کړی او 50 زره خو ورته ډازې وکړي بیا کلاشن کوکو باندې علاوه کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویاړای خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویاړای لګه صفا کی چواری ګنده کړي مالا وزیر په سره ده چاته چې د کوله هغه ته په سیګر ده مالا اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړی باران کتلی وزیران دیتا نوئی حکومت دیتا نوئی حکمران دیتا وائی چه درخواست ورغه او هغه شیرونه پڑاو کچنن نسو کال مخ کی دویلی چه علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خیر فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ راوغست 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما داغی پایوس کی د قرآن د دی آیات مطابق چی یودا نسوک د خدای پنام ورکی نو داغی داسی مثال دے لکا داناو کرے آغا بوٹی شی آغا بوٹی کی اووگی وشی اووگی او ہر وگی کے سلسل دانی نو یو پوو سمجھ نو تا 1 روپے مالا را کرے وا نو ما یو پوو سوا دل درکی او که مزید خدمتم نگوره بیا با ما خبره عزیزانو دیتا وی کامل انسانیت چه دا چا نیکی ای حیر سوک چه دا چا نیکی حیر کی عزیزانو دام انسان نن مم چه کم زمانہ کی اسی دا دمرا کمینہ وقت ہے و رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څو یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغوم ولا چې خلاصې به
قرض دی پخوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوایي کار په خدای قسم ماړه خلک چې قرض یې وړی دی بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولۍ په شان ورته کور دې وران شه خو 30 روپۍ دي یا 40 یا 50 کور دې وران شه خزی انسانیت تا ګوره ابل ورځ یو ښځه راله ویل 2 کاله وشو زه وطن ته تللی وم او د دې دکاندار ما باندې اتانې پاتې وې په دوایي کې اتانې نو 2 کاله پس رالم ما چې هغه اتانې ورکمه سینه چې قبر لی په غاړه یې ونیسم ښځه سړي شیخان ګیرې به دوی به اوسې بیا به مزګزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردې واورئ یوه پیسه دی چې پردې خوړلي یوه پیسه قیامت کې به درته ویلی شي چې جنت ته ځه خو د دې سړي در باندې یوه پیسه ده اراوه دله ورکه نو بیا وایي چې دې منډه کې پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي نو دی به ورپسې ورخوت چا پیسه اوچته کی پاس چې راځي بیا به دې پرېوځي نو بیا به ورپسې ورخوت د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم یو پیسې نن پردی مال خوړل خو زمونږ د مور پی دی نن ته وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم راوړه څه ظلم دومره ظالم ملک به په مخ د ځمکه نه وي لکه پاکستان چې او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاس